په لومړي ځل دلته په افغانستان کې په ضیافت رستورانت کې نن چمتو کیږي. نانای مغولای ما که از بیادر نانایی است که بیادر از پادشاه اکبر که رفته در وقت اونمون نانایی که بسیار برای پادشاه ها پخته میشه. یا وگرای دا قنداری نه 50 قسمه جوسونه جوړو. 50 قسمه جوسونه یخ او ګرم. اصلي مندي دلته په ضیافت رستورانت کې افغانستان کې چمتو کیږي. اول بار په افغانستان کې په کابل کې موږ دغه تندوري جوړ کړی دي. سلامونه ستړي مشئ د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. لیدونکو، نن راغلی د کابل ښار شهر نو سیمې کې او یوه ځانګړې خپرونه غواړم تاسو ته دلته چمتو کړم. لکه څنګه چې ګورئ سهار دی او د کابل ښکلې فضا هم په تصویر کې وینئ او ناشته د سهار چای هم راغلی دی. دا ځای چې دی د کابل ښار د شهرنو ضیافت رستوران دی. تیر ځل هم موږ دلته یوه خپرونه تاسو ته چمتو کړې وه او دا دویم ځل دی چې تاسو ته دا خپرونه چمتو کوو او مقصد مو دا دی چې دلته په دې ضیافت هوټل کې بېلابېل ډوله ځانګړي کورني او نړیوال خواړه پیدا کیږي او ماشاءالله تکړه تکړه اشپزان یا پخلی کوونکي لري. نو د دوی په وینا چې نن په لومړي ځل دلته د مندي په نامه عربي خواړه هم چمتو کیږي چې تر اوسه په افغانستان کې نشته. لا ډېر معلومات به په دې اړه راته مشر راکړي او په پیل کې به راته ځان هم وپېژني. ستړی مشه مشره جوړ په خیر صحت دی ښه دی. ټول لیدونکو زما د طرف نه ډېره ډېره سلامونه او احترامونه. زما نوم چې دی فواد دی، زه د کابل ښار یم، زه د شور بازار یم او یو زما یو 15 کاله کېږي چې دا پخلی کار کوم. نو نن سبا د ضیافت رستورانت کې دلته شهر نو کې لګیا یو. تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایم. ډېره مننه. ماشاءالله لیدونکو، زموږ دا مشر چې دی نو اصل کې د کابل دی او دري ژبی دی، خو پښتو یې داسې خوږه ده، داسې ښایسته لهجه لري چې تاسو خپله هم اورېدله. ډېره مهرباني. مننه. کور ودان په پیل کې خو راته دا ووایي چې تاسو په ضیافت کې څو ډوله خواړه لرئ؟ عموم کې له سهاره تر ماښامه. موږ په ضیافت کې له سهاره تر ماښامه پورې 300 قسمونه دغه بیل بیل شیان سره دي. پکې باربیکیو دي، پکې مغلای فوډ دي، پکې د فاسټ فوډ دي، پیزا، ډېر سره دغه ورایټیانې دي. بیا زموږ د خپل چې کلچرل فوډ ده د افغاني فوډ د 300 پکې دغه شیرني هم پکې دغه وکړو، حساب وکړو، بیا 400 ټایپ شیرني سره نو شاوخوا 400 ډوله خواړه دلته په دې رستورانت کې خلک کولی شي ترلاسه کړي. څنګه خلک راځي او که نه یوازې افغانان راځي که نه بهرنیان هم؟ نه جانانه، د الله پاک ډېره مهرباني ده. موږ ته ډېر هر څوک راځي، افغانان هم راځي. نن سبا چې دا بهر نه خلک واپس راغلي دي کورونو ته دپاره، دا چوټیانو دپاره، دغه دپاره رخصتیانو دپاره چې خلک راغلي دي، نو هغوی هم راځي.
دلته مقامي خلک هم راځي، خلک د ولایتونو نه موږ ته راځي چې دلته راځي. نو زمونږ ځکه چې یو ځای مو ډېر یو انټیک ځای مو جوړ کړی دي او فوډ چې دا کانې دي نه، دا کانو کې مونږ ډېر کوشش کړی دی چې خلکو ته یو های کوالټي اعلی کوالټي چې دغه دي که نه د فوډ انګریډینټ دا چې فوډ دا چې د روټو د کوم شیان دي چې استعمال پکې استعمالیږي چې هر شی دی هغه ډېر په اعلی او ډېر په های کوالټي سره ده. نو بس دا دی تاسو ته ډېر ښه راغلاست خیر اوسئ، مننه، ژوندي اوسئ. لیدونکو لکه څنګه چې تاسو په تیر ځل کې هم زموږ یوه خپرونه د ضیافت په رستورانت کې کتلې وه چې واقعا ډیکوریشن یې داسې ځانګړی او خاص جوړ شوی دی چې په افغانستان کې داسې بل رستوران نشته چې داسې ارامه فضا ولري، ښایسته فضا ولري او چې دلته هر څوک راشي نو دا ذهن یې ارامه شي ورسره او د دې تر څنګ بېلابېل ډوله خواړه، خوندور خواړه. او موږ سره یو بل ډېر چې خلکو ته دغه کوي که نه موږ خواته متوجه کوي هغه دا شی دی چې موږ هر قسم سیټینګ لرو، فیملی دپاره او دغه دپاره ماشومانو دپاره هر چا دپاره هر چا ته ځانګړی ځای لري چې هر ځای خوښ شي هلته کېناستی شي. ازاده فضا شته داسې انډور آوټډور او د دې تر څنګ داسې ارامه ځای چې بیخي د چا غږ هم در نه شي او ښایسته ډیکوریشن. تاسو خپله وینئ نو زه به یې څه صفت کوم. موږ تاسو له انشاءالله وښیو. د دې خوړو په اړه پیل کې راته معلومات راکړه، بیا به په نور وروسته غږیږو. بلکل صحیح شو، ټیک شو. دا چې ستاسو مخکې دا خوړې دغه دي که نه، دا یو سیټ ده، دا ترکش سیټ ده. دې کې وګورئ چې د هغه صبحانه والا چې کوم بریکفاسټ مو ورته وایو که نه، دا د بریکفاسټ هر شی پکې چې چاله چې کوم شی خوښ وي دا ټول مونږ پکې یو سیټ باندې مو جوړ کړي. دا سیټ 2 کسانو دپاره دي. دې کې هر شی مونږ په دقسې ډیزاین کړي دي که نه چې پکې چې سړی چې کوم وخت د سهار چای خوري نه، د چای سره چې څه زړه کېږي نه تاسو خپله کتی شئ چې مونږ پکې ډېر دغه. نو دې کې 2 قسمه دي، یو دا ترکش دی، یو دا مغلای دی. نانای مغلای ما که از بیادر نانایست که بیادر از پادشاه اکبر که رفته خدیجه که رفته شده در هندوستان و یار همگیش فتح کرده بودن، در وقت اونمون نانای که بسیار برای پادشاه ها پخته میشد. ما نانای ما که یک ذره مختلف از دستگاه، یکی از نانای مختلف ما همین نان مغلای است. ما در نانای عنعنوی کلتوری افغانی خود ما بسیار چیزای متنوع بر همین چیزای خود عرضه میکنیم غیر از این. دیگه نانای بین المللی هم، دیگه نانای باربیکیو، پیزا، فاست فود، این تمام چیزها را کوشش میکنیم که با یک کوالیتی بهتر و با قیمت مناسب، قیمتش مناسب. ما نمیخوایم که مردم زیاد به تکلیف بسازیم، فقط همون چیزایی که ما سر از این خرج میکنیم. کوشش ما و کوشش همین کسایی که پشت از همین اداره هست ایره فینانس کردن و ایرش کردن، مقصد اولی ما است که ما یکی به مردم افغانستان خود، به مردم غریب خود، به مردم به قوم بیچاره خود بیادر یک چیز که او ندیدن و نشان بدیم. اولی مقصد ما است. ما رو صرف نشان ندیم و کوشش ما است که ډیره مننه. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. دا به نوشیجان کړو. بلکل. خو له هغې وړاندې راته دا ووایه چې نن به له دې وروسته موږ ته کوم ډول خواړه مثلا په دې خپرونه کې راوښایاست؟ نن دقسې به کوو که نه چې تاسو اول خو دا بریکفاسټ به نوشیجان وکړئ که نه، بیا تاسو نه یو نور پروګرامونه دي موږ سره، دا جوسونه دي او دقسې بیل شیان دي چې تاسو له به وښیو. او د ټولو نه چې ډېر امپارټنټ شی دی هغه دا دی چې موږ اوله واره په افغانستان کې په کابل کې منډي او پراپر چې کوم دغه دي پورا چې حساب دي اوریجنل مندي چې اوریجنل پخولو
باندې چې کوم دغه پکار دي کنه تندورونه پکار دي هغه موږ اوله واره کابل کې مې جوړ کړی دي او هغه تاسو له وخیو چې څنګه موږ تندورونه جوړ کړی دي او څنګه پکې موږ دا منډي به جوړو دا زموږ مخته یو زبردست پروګرام دی چې تاسو د حساب نه دا غواړو چې خپل قدرمنو دغه نن نو لومړی ځل دی چې تاسو په افغانستان کې بیا د ضیافت په رستورانت کې اصلي مندي خواړه چمتو کوئ عربي خواړه بالکل لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو وکتل چې په ضیافت رستورانت کې بېلابېل ډوله خوندور جوسونه جوړېږي. لا ډېر معلومات به راته مشر راکړي. څنګه دی؟ ډېر ښه دی. دا کومه طریقه ده چې تاسو یې کاروئ؟ دا سموک، دا دود؟ دا سموک ته دا چې دي دا موږ ورته وایو آرټیفیشل آیس. دا آرټیفیشل آیس دی، دې باندې هغه ګرمي به واچو، دا لوګی به وځي. دا ډېر خوندور شی دی که نه؟ یخ اچوئ لاندې بیا پرې دا جوش یخې چې دي هغه دې ته وایي آرټیفیشل آیس. آرټیفیشل آیس. دا خو بیا د میوې ته جوس ته څه زیان نه رسوي؟ نه نه، هغه سره دغه ټچ کېږي نه، هغه لاندې دي، دا بر دي. دا چې آیس دي دا د فروټ لاندې دي او دا د ډبې دننه دي که نه؟ دا وګورئ، دا جوس بیل دي. خوندور جوس، ځانګړی جوس. دا جوس چک خو وکړه، چک به یې وکړو. مونږ په ضیافت کې نن سبا 50 قسمه جوسونه جوړوو. 50 قسمه جوسونه؟ یخ او ګرم. یخ او ګرم، ډېر ښه ماشاءالله. دغه د میوې موسمونه وي که نه، چې کوم وخت څنګه چې میوې دي، په هر موسم میوې دي، هغوی سره مونږ اچار فصل میوه جوړوو. اچار فصل میوه جوړوو. هر میوه ځان ته ځانګړی فصل سیزن لري. د هرې میوې سیزن چې و، تاسو د هغې میوې جوس دلته په ضیافت کې جوړوئ او لرئ. او داسې ښکلې فضا ورته جوړوئ، خوندور، آرامه او راحته فضا. دا چې زمونږ دغه دي که نه، دا زمونږ چې
میلمنې دي چې دلته راځي که نه دا ډېر خوښوي که نه ځکه مونږ بس دا اوس دغه کړي دي دغه شی دلته نه میلاویږي نه مونږ د دوبۍ نه غواړو ځکه دغه یخ شانتې چې دی دا تاسو د دوبۍ نه راوړي دا آرټیفیشل آیس دی یوازې دلته په ضیافت رستورانت کې دا سیستم شته که نه نورو رستورانتونو کې به هم په چې څوک افغانستان وغواړي کې پیدا شي؟ غوښتلی شي دا دوبۍ نه راځي نو بس دا دغه قیمت دي تاسو ته پته قیمت دي چې چا قیمت پیسې پې کوی شي نو خامخا هر رستوران چې پیسې پرې کولی شي چې دغسې د خپلو مشتریانو لپاره یوه فضا او دغسې یو سیستم بالکل بالکل چې څوک وغواړي دغسې کېدی شي دا داسې نه دي چې صرف مونږ سره دي مونږ بل څوک نه شي کولی هر څوک کولی شي چې څوک له دوبۍ نه راوستی شي که نه نو هغه دپاره مشکله نه ده مشکله نه ده نو لومړی ځل دی چې تاسو افغانستان ته مونږ دپاره مونږ دا بله پانیر یو په دغه او تاسو ورته دا ښایسته ډیکوریشن هم جوړ کړی ډیکوریشن خو داسې فضا جوړه کړې چې هم داسې خاص خوند هم لري بالکل خلک راځي کینی دغسې سپیشل فرمایشونه راکوي او ویډیوګانې جوړوي تصویرونه جوړوي فیملی هغوی ته خوند ورکوي خامخا چې دغسې کېږي که نه ډېره مننه کور مو ودان ژوندي اوسئ له دې وروسته د څه شي نوبت دی بس اوس لاندې ځو منډي چې مونږ تندورونه جوړ کړي دي هغه به تاسو له او تاسو لیدونکو ته به وښیو او هغه نه به پس بیا چې څنګه منډي به مرینیټس کوو چې پکې مساله لګوو هغه به وښیو بیا تندور څنګه ورکوو ډېره مننه لیدونکو هغه عربي خواړه چې د مندي په نامه یادېږي او خاص خواړه دي ځانګړي خواړه دي او په لومړي ځل نن ورځ هغه اوریجنل یا هغه اصلي مندي دلته په ضیافت رستورانت کې افغانستان کې چمتو کیږي دا وګورئ دا قنداري نان
تاسو خو وکتله دا چې مونږ چې دا تندورونه چې مو جوړ کړي وو او پکې چې څنګه مونږ دا پسو مساله مو ولګوله او ټول او وریځې مې پوخ کړه او ټول لاندې په دغه تندور باندې چې مونږ ښکته کړه تاسو او ستاسو لیدونکي ټول به لیدلي اوس به انشاءالله هغه یو ټایم دی دغه ټایم دی یو ګنټه یو ساعت او 20 منټه نو هغه نه پس چې کولاو کړو بیا چې کولاو کړو بیا د تندور نه وباسو هغه هم به تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته به انشاءالله وښیو او تاسو لا به ټیسټ هم به وکړو چې تاسو ټیسټ وکړئ چې څنګه شی دی سمه انشاءالله چې خوند او ذایقه به یې وګورو خو لیدونکو ته ووایاست چې مثلا دغه خواړه څنګه چمتو کېږي له پیل نه تر پایه دا دقسې دي چې دا چې کوم تندورونه دي دا تندورونه اول دا ګرم کول پکار دي هغه کې مونږ سکره به واچو او د ګیس سره مونږ هغه اور ولګوو او هغه نه مخکې چې مونږ سره چې دا جانوران دي دا جانورانو مرینیټ به کوو مساله به پکې لګوو او مساله پکې لګوو او بیا وریځې جوړوو وریځې چې اوبه چې وچ شي بیا لاندې تندور ته به ورښکته کوو ورباندې دا چې زمونږ دغه دي که نه دا غوښه چې دي غوښه د وریځې په سر باندې ږدو او هغه باندې بیا غوښه ږدو بیا د تندور په سر باندې په سیخ باندې دغه غوښې به دغه کوو هغه هم په سر باندې ږدو بیا به سایډونو کې کپړه واچو او دغه دا تندور دغه چې دي دغه بندوو چې بند شي دا منډي دغه حساب دی چې دا په خپل دغه باندې د خپل په اور باندې او په خپل دا په تفت باندې که نه چې دې باندې دا پوخي اوس چې مونږ یو ساعت په دې یو ساعت 10 منټه یا یو ساعت 20 منټ پورې دا دقسې دي چې دغسې چې کوم جانور چې څونه وزن دي د جانور په وزن سره ټایم به ښکته ولاندې کېږي که نه که جانور لږ دغه وي چاق وي بیا لږ ټایم پکې زیاتې لګېږي که جانور دې کې جانورونه مونږ یوزولي دغه استعمالوو 8 کیلو 7 کیلو 8 کیلو دغه وي که نه دې نه غټې نه استعمال دغه نه کوو نو دې دپاره یو ګنټه 1 hour is more than enough لیدونکو بیا هم ښه راغلاست بالاخره انتظار پای ته ورسېده او په لومړي ځل په افغانستان کې دغه عربي خواړه مندي خواړه تاسو خپله وګورئ او له نیکه مرغه چې په دې لومړي ځل کې زموږ قسمت هم په دې مندي کې و او ته پکې څه وایې مشره به خدای دې تاسو ته چې دغسې دي قسمت هم کې مو دي نو څوک یې څه شي کولی ټول چې پروسیجر چې څومره و ټول تاسو خو زموږ لیدونکو ته وښایله نو اوس به ټیسټ یې وکړو دا خو ډېر ټیسټ به وکړو دا اول وار په افغانستان کې په کابل کې مونږ دغه تندوري جوړ کړي دي او دا اوله واره مونږ پوخ کړي دي دې کې ډېر وخت مو لګولی و چې دا تندور دغه کچن دا شان دا چې پخلی مو جوړ کړي دي نو نن اول واره چې جوړ کړي یو
نو وبګورو چې څنګه دي تاسو هم وګورئ خوندې لیدونکو بس ځای مو خالي نه وبخیر یارانو هغه لیدونکي چې مونږ اوس مهال ګوري او علاقه لري راتلونکي کې دغه خواړه وخوري نوشیجانې کړي نو ضیافت رستوران ته دې راشي مشر او د دوی ټیم ستاسو په خدمت کې دی بالکل بالکل انشاءالله ماشاءالله لیدونکو ډیر خوندور او ډیر ځانګړي خواړه ما ته خو ډیر خوند راکړ تاسو په کې څه وایئ مشره زبردست ټیم مو څنګه کار کړی ټیم مو ما ټیم خو زه خو همیشه لګیا یم او اپریشیټ کوم چې دا څنګه خلک ما سره کار کوي نو ډیر په مزه باندې کار کوي ډیر تکلیف زیار وباسي ډیر مننه هلکانو وي زبردست نه ډیره مننه کور ودان ژوندي اوسئ چې موږ ته وخت راکړه ټوله نړۍ کې مو افغانانو ته د دې تر څنګ حتی هغه بهرني لیدونکي چې زموږ چینل ګوري هغوی ته مو وښودل چې افغانستان کې هم داسې ځانګړي رستورانتونه شته ځانګړي خواړه شته او تاسو غوندې ځانګړي تکړه شپزان او کارکوونکي شته بالکل ډیره مهرباني بالکل دې کې شک نشته پکې ډیره مننه پای کې څه پیغام څه وینا لرئ زما بس دا خپل ټول وطندارانو ته دغه یو خالی پیغام دی چې که تاسو د ښه روټۍ خورئ نو بس مونږ ته راځئ انشاءالله مونږ به تاسو ته یو ښه غوندې روټۍ په تاسو باندې به خامخا او دلته تاسو او ستاسو همکاران به یې ښه میلمه پالنه وکړي بالکل انشاءالله ډیره مننه کور ودان ژوندی اوسئ لیدونکو په کابل کې د شهرنو په سیمه کې د ضیافت رستورانت و چې له سهاره دا دی اوس نو ماخوستن دی تر دې دمه موږ تاسو ته پکې بېلابېل ډوله خواړه در وښودل طریقې تاسو وکتلې او په لومړي ځل د افغانستان په دې ضیافت رستورانت کې مندي خواړه و عربي خواړه چې چمتو شو او زموږ قسمت پکې و نو کور دې ودان وي د دې ملي تاجر چې دلته واقعا ډېر لوی او ستر خدمت کړی دا ټول افغانانو ته د ویاړ خبره ده چې افغانستان کې داسې یو ښکلی ښایسته رستورانت یې جوړ کړی ښایسته ډیکوریشن یې ورکړی داسې ګل همکاران او کارکوونکي لري اشپزان لري نو کور دې ودان وي زه ترې خاصه مننه کوم او په دې هیله هغه لیدونکي چې غواړي چې دغسې بېلابېل ډوله خوندور خواړه حتی تر 300 ډوله خواړه دلته په ضیافت رستورانت کې نوشیجان کړي نو هر کله راتللی شي تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ